بسم الله الرحمن الرحیم د حسن خان ډیجیټل ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن سکرین باندې تاسو تخکاری زمونږ سره یو مهم شخصیت ډاکټر عبدالصادق حمید زئی سے یو سینیئر افغان سیړنکار د سیاسي امور شرونکو دا وخت زمونږ سره دی. پاکستان او افغانستان روزانه څه خبرونه راځي په هغه باندې او زموږ خیال دی چې کې دي شي دا ورځ سمې طرف ته رواني شي او د حالات سمجي خدا 2 میاشتې وشوي ګورو روزانه هم هغه حالات دي چې په کم باندې وو بلکې د ولسونو ترمنځ یا په میډیا باندې وګورو نو هغه تاوتریخواله خلک مو ته خبره تیلې ورته کوي ورته لمبکي او سچ کم دی د حکمرانانو پالیسي هم داسې دي چې په هغه کې اوسه پورې تغییر نه دراغلی. نو په دې به خبره کو او د دې د وجنه ټوله خطه چې کومه ده ټوله سیمه چې کومه ده ځکه پاکستان او افغانستان یو بل سره دومره نږدې او یو بل سره تړلي هیوادونه دي چې په یو کې کس مسله راځي نو بل به خامخا دا غینه متاثر کیږي. حمید زئی اور السلام علیکم. وعلیکم السلام خان صاحب ستړي مشه. ډیره مننه حمید زئی اور ما دا خبره وکړه چې پاکستان او افغانستان یو بل سره دومره تړلي دي چې په یو کې مسلې نو بل به خامخا درد محسوسي یا به اثر محسوسي بغیر د دینه نشي پاتې کېدل لکه څنګه چې یو بدن وي. خدای باوجود مونږ ګورو چې را دوانه یو څومره چې ولسونه یو بل ته خې د غلري جذبات لري احساسات لري دومره چې کم دی د کابل او د اسلام آباد ترمنځ فاصله چې دی د 1300 لسیزو راس ګورو هغه سیوا کیږي کمیږي نه. نو تاسو په څه تجزیه د خپل دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خان صاحب زم په خپل ور سره تاسو خوږو همکارانو او ټول مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خان صاحب یعنی هر اړیکه کاغه ون ساید اوسي هغه هدف ته نشي رسیدلی مخې ته نشي تللی. تاسو ګورئ د جمهوریت په وخت کې هم د دې ځای نه مشرانو هلته سفرونه درلودو او د سفرونو موخه فقط د پاکستان سره په سوله کې ژوند کولو. د پاکستان سره غوښتنه همدغه مطرح کېدله چې د یو بل ملي حاکمیت او استقلالیت ته د احترام وشي. په داسې یو میکانیزم د رامنځته شي چې په هغې کې دواړو غاړو ته امنیت او ثبات موجود وي. خو د تعصب سره داسې یو پلیټفورم داسې یو تګلاره رامنځته نشوه چې هغه د دواړو هیوادونو د مشترکاتو لپاره دوا واوسیږي او داسې یو نتیجه موږ ته په لاس راکړي چې په هغې کې د دواړو هیوادونو ګټې خوندي وي. د اسلامي امارت په دویم ځلې راتګ سره تاسو ګورئ چې د پاکستان له اړخ نه د مذاکراتي ټیم راشي دلته لیدنې وکړي. مولانا صاحب فضل الرحمن هم راغی او دلته د تود هرکلي سره مخامخ شو او د دې ځوابونه منطق له ځان سره واخیسته چې په هغه منطق باندې یعنی بیا خپله مولانا صاحب فضل الرحمن هم یعنی یو مذاکره لرله په هغې باندې اعتراف لرو په هغې باندې بیا برنامه لرله او په هغې کې له ورایه ډاګه کړله چې د افغانستان له اړخ نه یعنی داسې څه ما راوړي که په هغې باندې مزل وشي هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره په خیر تمامېدی شي. خو نه پوهېږو چې ولې د پاکستان اړخ نه دغه تصمیم نه نیول کېږي چې هغه هم د پاکستان په خیر وي هم د افغانستان په خیر وي. تاسو ګورئ په دې څو مذاکراتي سټیجونو ته چې د اسلامي امارت له اړخ نه هغې ته هم لبیک ویل کېږي او هم هلته تګ کوي. که چیرې د افغانانو د اسلامي امارت نیت داسې واوسېږي چې زه د پاکستان سره په شخړه کې دې ومه یو دا چې عقلي تقاضا او سیاسي تقاضا او دا څه وایي څه ایجابوي دا به بیخي پر ځای پرېږدو چې د افغانستان ضرورت د تعاملات د افغانستان غوښتنه د تعاملات. خو که په دغه اړخ باندې زه بحث وکړم چې بیا هم د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم لاړ هم دوحې ته هم استنبول ته هم سعودي ته هر هغه ځای کې چې د لپاره داسې فرصت احساس وشولو چې دلته کېدای شي زموږ ثبات د منطقي ثبات او یا د رغنده خبرو لپاره یو څه رامنځته شي نو اسلامي امارت هم هغه ځای ته ورغی. خو د تعصب سره تاسو وکړه چې هغه ځای نه هم یعنی ناهیلي او ناامیدي منځته راغله. نو دلته اوس دغه نه جوړښت
داغه یعنی یو داسې نقطه ده چې باید یعنی دواړه ملتونه په دې باندې فکر وکړي، غور وکړي، سیاسي شنونکي هم په دې باندې غور وکړي، تاسو پر خپل ځای په دې باندې غور وکړئ چې اخر دغه مسله دا څه ولې نه حل کیږي. حمید صاحب یو پوښتنه کومه، د پاکستان د فوج مشر چې کوم دی فیلډ مارشل 13 ورځ بیا دا خبر وکړو ډیر په دغه سره چې افغان طالبانو لا په پاکستان کې او په تحریک طالبان کې یو به اخلي، او دا 2000 دا وزیر اعظم مخکې دا خبره کړې و او پرون خو دا وی چې ریپورتس دا دي چې څومره ته بلکې په خپل وی چې څونه تشکیلونه راځي نو 50% په دې کې او 10% په دې کې افغانانی، نو په داسې حالاتو کې تاسو څه غواړئ چې لکه پاکستان ته روزانه د دې مسلو سره مخې نو ګیله به نه زه وایم چې د اسلامي امارت مسؤلیت او صلاحیت د احاطې او جغرافیې پورې باید وتړل شي، نه دا چې په ټوله نړۍ کې د ټولو افغانانو یا هر هغه څوک چې هغه په خپل فری ویل باندې یو کار کوي د هغې لپاره اسلامي امارت نظام او یا په افغانستان جغرافیه کې چې داخل اوسیږي افغانان دغه مقصر وګڼو. ته ګورې د افغانستان وضعیت څو لسیزې چې مهاجرتونو سره مخ وو، د نورو سترو مشکلاتو سره مخامخ وو، اوس هم آیا ته نه تاییدوي چې افغانان هملته هم شته دي په پاکستان کې؟ آیا ته اسلامي امارت یو کس چې هلته یعنی یوه مسله کې ګیر راځي یا انټینشنلی ده او یا میسټیکن ده هلته یو مسله کې راځي د هغې لپاره هم زه اسلامي امارت مقصر وګڼم چې دا د اسلامي امارت نیت زما لپاره خراب ده. زه وایم چې اسلامي امارت علما او شورا راوغوښته او هلته دایره شوه، په هغې کې یعنی دغه ټول مسایل ثابت شول، اشکار شول او اعلان شول چې د هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان خاورې نه چیرې لاړ شي، هیڅوک د افغانستان نه بلې خاورې ته د جهاد په نوم نه تلی شي او نه هغې ته جهاد نوم ورکوي. زه وایم چې آیا دا بسنه نه کوي د اسلامي امارت د مسؤلیت ادا کولو چې د ګاونډیتوب لپاره وي او د منطقه‌ایي نظم او امن د ساتلو لپاره او ثبات ساتلو لپاره؟ نو بیا که چیرې دغه ادعا کېږي چې 50% او 10% راځي، نو هغه سیمې خردار چیرته ده؟ هغه پوستې چیرته دي؟ ته ما ته وایې چې زه کله یو چیک پوسټ جوړوم، ته وایې چې مه یې جوړوه، دغه فرضي لاین باندې یو چیک پوسټ جوړوم مه یې جوړوه، نو ستا دغه دعوا او دلته دغه اعمال دا په خپل منځ کې تناقض نه لري؟ دا خو په خپله د یو بل سره په جنګ دي. زه چې کله هم چیک پوسټ جوړوم ته وایې مه یې جوړوه، ته خپله پروت یې په همغه ځای کې، ته څومره یعنی FC وینګونه او د دې سره نوره اپراتیفي مسایل او هغه استخباراتي مسایل دغه لري که نه لري؟ څنګه ځي هلته؟ او آیا ته داسې کارا ثبوتونه او دا شیان وړاندې کوی شي چې داسې ډله ییز د دې ځای نه ورځي؟ نو دا خو دا منه چې ته په خپله یعنې په خپله په ځان باندې د ناکامۍ او د ضعیفۍ دعوا لرې. یعنې تر ننه پورې ګورئ تاسو خان صاحب د پاکستان بعضې ادعاوې چې هغه لکه په خپله چې پر خپل ځان باندې دعوې کوي. زه دلته په کابل کې په افغانستان کې دلته د افغانستان د ټولو افغانانو نیت هغه که رسمي ده که عامي ده، دا نه ده چې موږ د پاکستان سره جنګ ولرو. موږ په دې باندې باور لرو، پوهېږو چې پاکستان پر خپل ځای، هندوستان پر خپل ځای، ایران پر خپل ځای. زما لپاره د پاکستان ځای هندوستان نشي راته ډکولی، د هندوستان راته پاکستان نشي ډکولی، او نه د ایران پاکستان راته ډکولی شي او نه د پاکستان ایران راته ډکولی شي. زه د دې نیت خاوند انسان یم. ته څه فکر کوې چې بیا کله چې زه ما پالیسي له ورایه اقتصاد محوره اعلان کړي، د دې باوجود داسې اتهامات چې ته په ما باندې پورې کوې، زما په اند چې ته په خپله هڅه کوې چې بې اعتمادي دې لا زیاته شي، شخړه دې لا زیاته وي، نفرتونه دې لا زیات وي، کرکې دې لا زیاته وي. 8 ورځې دروازه تړل کېږي، ولې وتړل شو؟ د دې دروازې نه څنګه استفاده شوې وه په تېر
دغه افغان دغه اوسني حاکمان یعنی دا د دوی په لورینه په غوښتنه نه وه، خو بالاخره بل اپشن هم نه و د دوی سره چې ووایي چې زه اوس چې هره ورځ مې ته مړ کوې، هره ورځ یعنی هر سیزن کې زما میوه خرابوي، خو د دې نه ښه خبره دا ده چې دغه نن به په ځان باندې تکلیف تیر کړم. دواړو خواو ملتونو عامو خلکو ته تاوان ده، نقصان ده. دلته که نظام ده هغې ته به هم خپل پیسې ورسېږي، هغلته که نظام ده هغه هم خپل مالیه او ټکس اخلي، هر طریق نه چې وي هغوی خپل ځان ته یعنې هغه چاره یې روانه ده. خو دلته خو عام ملت برباد نه شو، خراب نه شو. دغه عام ملت کوم ملت ته ډېر زیان ده چې په غاړو په دې غاړه په دې کرښه باندې پراته دي، که یې غاړې دي که دې غاړې دي. آیا لازمه نه ده چې د دې لپاره موږ هم سوچ ولرو، یو ښه پالیسي ولرو؟ حمزه صاحب لکه دام یو ګرانې کنه، لکه تاسو د دنیا څومره هیوادونه وګورئ، لکه که امریکا ده، که چین دی، که ایران دی، که ترکیه ده، چې کم ځای نه هغوی باندې حملې کېږي او روزانه بنیاد باندې هم دغه بارډر سره خواوشا تاسو ګورئ، لکه د تېره ورځ وزیرستان کې حمله وشوه، هم افغانانو پکې، پېښور کې وشوه 3 افغانانو پکې، اسلام آباد کې وشوه 2 افغانانو پکې. نو ظاهره خبره ده چې کله داسې نو ریاست خو بیا د اولس په دباو کې کنه چې یاره هغه طرف نه دا کار کېږي او تاسو تجارت کوئ، نو دې دپاره دا نه و چې یاره د طالبانو د افغان امارت هم طرفه داسې څه وشي چې یاره دا کار کېږي، کم از کم غلط خو ته ووایي که نه چیرې دا شی کېږي، دا غلط دی، د افغانستان خبره چې هر څوک استعمالي، پاکستان یو اسلامي هیواد دی. اوس په افغانستان کې په جوماتونو کې باقاعده د پاکستان خلاف د جهاد خطبې ورکړې کېږي، نو دې کې به پاکستان څه تجارت وکړي؟ زه وایم چې خان صاحب هغه لاره پاکستان، هغه دروازه پاکستان بنده کړه. اسلامي امارت د حسن نیت په پار د همسایګۍ د اصولو د اخلاقو او د بلوغ مسؤلیت د ادا کولو په پار همداسې وکړو چې د درېمګړي په صفت کینی او ټي ټي پي سره د پاکستان نظام کینوي. خو تاسو ولیدو چې هغه ناسته او هغه ناستې جوړول زما لپاره څنګه تمام شو؟ آیا پاکستان د هغې نه د یو سپر په صفت کار وانخیسته چې زه په دې نوم معرفي کولم چې زه ترهګر پروره هیواد یم؟ دغه هغه څه دي چې د هغې غاړې نه ترسره شوي دي چې په خپله د اعتماد فضا یې خرابه کړې ده. راغله ستاسو خبره چې تاسو وایئ چې باید بد ورته وویل شي. هغې خو دا مطلب که نه چې د ټي ټي پي ټول لیډرشپ په کابل کې و، نو پاکستان خو ځکه وایي که نه چې ټول اوس هم هلته کېږي. راځم خان صاحب، زه وایم چې دا معامله چې راپورته کېږي په خپله مسعود صاحب جګېږي او هلته په خپله خوله باندې بیانیه ورکوي او د هغې ځای خړو غرونو نه بیانیه ورکوي، او په پنجاب کې د کلیو نه یعنې هلته د خپل د ظهور تثبیت کوي. زما په اند چې دا به بسنه وکړي. زه راځم ستاسو چې مخکې سوال ځواب تکمیل کړم. تاسو ویلي چې تاسو بد ولې نه ورته وایئ چې دغه ترهګري دی، یعنې دغه کار دی نوی شوی. ګورئ ما درته ویلي چې دا چې څومره دقیقه ده په هغې کې افغانان ښکیل دي نه دي او هغه څومره ثابت شوي دي، دا به بېل اړخ بېل بحث وي. خو راځم چې بیا هم ما درته ویلي چې اسلامي امارت د دې ځای په داخل د افغانستان په جغرافیه کې چې کوم افغانان دي د هغوی مسؤلیت لري او هغې ته یې پاملرنه کړې ده، ژمنتیا ورته لرلې ده چې هغه یعنې هڅه ونه کړي د هغې د اثبات، د دې دعوې د اثبات لپاره. آیا ته نه ګورې چې اسلامي امارت په څو ورځنۍ مخکې شورا کې اعلان وکړو چې د دې ځای نه د جهاد په نوم یا د نورو څه په نوم د افغانستان نه ایخوا ته تګ هېچا ته اجازه نشته؟ دا په خپله دلالت په همدې باندې کوي. یعنې که ته وایې چې نه ته زما د کور جنګ واخله، خپل کور ته یوسه، خو زه فکر نه کوم چې داسې څوک ورسره ومني. زه وایم چې ما ښه کله ورته ویلي دي چې ښه کوي. که ته وایې چې بد نه دي دي ویلي، خو ښه نه مې هم نه دي ویلي، زه غلی پاتې یم، بېطرفه پاتې یم. زه وایم چې ټي ټي پي ده که بلوچ دي که هر څوک دي، د هغوی خپله مسله ده. زه نه د ټي ټي پي سره جنګ کول غواړم، نه د بلوچ سره، نه د هېچا سره جنګ نه کول غواړم، نه دوستي کول غواړم، نه دښمني کول غواړم. بېطرفه پاتې یم. دا زما مسؤلیت ده چې زما خاوره څوک رانه استفاده نه کړي او د هغې لپاره ژمنتیا لرم، هغې سره کار وکړم. ښه ته وایې چې یعنې زما په داخلي اموراتو کې دا لاسوهنه نه ده چې زه د ښو د بدو تعریفات ستا په خاوره کې شروع کړم؟ خو ته په خپله ګورې بعضې مسایل هغه په خپله زما لپاره بیرته په ما باندې استفاده کوي، او دا په پاکستان په تېر کې کړي دي. تاسو وګورئ یعنې دلته مشران راغلل د پاکستان له اړخ نه، د هغوی سره ډېرې ښې خبرې وشوې.
خو همغه خبرې چې ورسره شوي وي هغه رغنده د اصلاحاتو لپاره د جوړښت لپاره هغه په پاکستان څه رقم تعبیر کړي. آیا د دې لپاره هم هڅه ونه شوه چې د امارت او د ملت ترمنځ هم واټنونه پرې رامنځته کړي؟ آیا د دې لپاره نوره داسې د سیاسي اختلافاتو یا د اور شوله ورکولو لپاره د همدې ناستو د تفاهماتو د مذاکراتو نه همداسې یو کار ونخیستل شو؟ دا ټول هغه څه دي چې نن د پاکستان او بنیادی افغانستان ترمنځ اعتماد ځپل شوی ده. میرزا صاحب لکه بنیادی سوال خو ماغه دی چې هغه مسله خو په هغه ځای کنه پاکستان ګوره یوازې پاکستان خو نه وي دا خو د سیمې هیوادونه وي د اقوام متحده ریپورتونه وي چې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان حمله کیږي لکه ټیک ته زما سره اختلاف سي زبستا سره اختلاف وکم خدا خو نړیوال رورولیم دا خبره کی چې د افغانستان خوره گاونډیانو لپاره او خاص کر پاکستان لپاره خو پکې ذکر دی نو چې ټول خلک وي نو سنه سبني پکار وي. زه یو شی درته وایم چې تاسو که هیڅوک به ونه کولی شي چې دغه دعوا او یا دغه ادعا لپاره داسې معقول او منطقي دلایل ولري چې اسلامي امارت د پاکستان د خرابولو لپاره پلان ولري په هغې کې د ده ګټې څه دي. یعنی تاسو ګورئ که چیرته یعنی عقلي دلایل مونږ مطرح کړو اسلامي امارت ته ګورئ چې ډیپلوماتیک لحاظ باندې څومره هله ځله کوي او په سیاسي لحاظ باندې غواړي چې خپل سیاستونه پراخ کړي نړیوالو سره اړیکه جوړه کړي او تا د اسلامي امارت اقتصادي وضعیت هم ګوري چې په نوې بیا رغونه کې ده داسې زیرمې هم زموږ لپاره راپاتې نه وي چې موږ د هغې نه مصرفوو په دې لاره کې. یعنی دې مسایلو ته په لیدو باندې زه څنګه کولی شم چې زه په ټي ټي پي باندې سرمایه ګزاري وکړم او آیا کله زما وضعیت دا تقاضا کوي او یا کم داسې معقول منطق او دلایل دي زما لپاره چې زه د پاکستان فوج سره وجنګېږم یا هغه وځپم. یعنی داسې څه شته نه پاکستان سره زه ولې د هغې سره جنګ وکړم اسلامي امارت د څه لپاره هغه د پښو نه راوغورځوي او یو داخلي د خلکو فکر او داعی مسایل دي هغه خو خپل مسایل دي په هغې کې اسلامي امارت نه حق ځان ته ورکوي او نه مسؤلیت ګڼي او نه پردی جنگ خپل کور ته راوړي. اما تاسو وګورئ په دې څلورو کلونو کې د اسلامي امارت له اړخ نه د افغانانو له اړخ نه ټول هغه معقول چې په هغې کې متقابل احترام خوندي وي متقابلې ګټې خوندي وي هغه وړاندیزونه د امارت لخوا پاکستان ته شوي دي. خو دا چې پاکستان یعنی د بیماره پالیسۍ لرلو په توسط باندې هغه ښې چارې هم خرابې کړي دي ښه اپشنونه هم له لاسه ورکړي دي دا ټوله یو ضعیفه او بیماره پالیسي ده چې پاکستان له اړخ نه مطرح کېږي. زه به درته وایم چې زه دلته د یو افغان په صفت موږ نه غواړو د پاکستان سره هېڅکله هېڅوک جنګ نه غواړي موږ هلته ښه وخت تېر کړی ده زه به هغه مسایل هېڅکله نه هېروم همدا اوس هم کېدای شي چې زما افغانان په شوکت خانم هسپتال کې هملته تداوي کېږي زه دا نه هېروم زه وایم زه دا هم وایم چې ځکه خو ګوره تېره ورځ میرزا صاحب فیلډ مارشل چې خبر وکړه چې یاره افغانستان یا امارت اسلامي والا پاکستان لا دا غوي د قربانو سله دا ورکی لکه څنګه چې تاسو لکه دا نو یادول نه دي پکار خو لکه بیا هم 50 کال پورې 50 لک افغانان په پاکستان کې خدای عزت ژوند کړي دي ټیک چې په اخره کې د وټلو کې مسلې براغلي خدا 50 کال سلور 15 نسل لوي شو خدای عزت ژوند تیر ک نو وس چې کوم وایبز راځي د افغانستان نو هغه دا راځي د دشمنۍ د ترهګرۍ تاسو خپل میډیا وګورئ پس تاسو په میډیا باندې به امید صاحب داسې یو کس نه چې هغه سره پاکستان باره کې دا وی چې د اسلامي هیواد دی نشي ویلي نه زه وایم چې خان صاحب داسې مسله نه ده دلته که تاسو وګورئ که هر سیاسي شنونکی ده زموږ مسله د پاکستان سره او د پاکستان ملت سره او ملکی حکومت سره سیاسیونو سره نه ده هغه بار ټول ورته د ورونو خطاب کړی ده زما اسلامي اخلاق او تقاضا هم دغه ده چې زه هغه هیواد ملت ملکی حکومت ټول هغه هغې ته د ورور خطاب کوم هغې ته د مسلمان خطاب کوم. اما دلته مسله دغه ده چې اوس زه په دې باندې هم پوهېږم چې د پاکستان ترجماني فقط د عاصم منیر او یا وزیر اعظم دغه نشي کولی
زه هلته عمران خان هم ګورم. عمران خان د هغې غوښتنې زما لپاره ډېر هم د غور وړ دي او هم د احترام قابل دي، ځکه چې هغه ګورم چې د خلکو له لارې د خلکو د ارادې تمثیل کولی شي او حق لري او مشروعیت لري. د هغې اراده او هغې غوښتنه همدغه ده چې د افغانستان سره د مشکلات نه وي. تاسو نو خان دا صاحب خو دغه ټول وایي اوس په کومه دې کې خو حمیدزی صاحب د چا اختلاف نشته، خو هم ټول وایو چې یاره افغانستان سره اختلاف پرون د پاکستان تحریک انصاف یو ډېر مهم غړی دی اسد قیصر صاحب پخوانی سپیکر پاتې شوی دی، هغوی مسکو ګوره پالیسي هغوی وایي چې یاره افغانستان له پکار دی چې د تحریک طالبان په دې مسله باندې پاکستان مطمئن کی کني د هغې خلاف بیا خو پاکستان هم دغه کومې کاروایي کوي نو حق بجانب دی. ګوره زه وایم چې تر ننه پورې پاکستان دعوا کوله چې ټي ټي پي غټ مشران په افغانستان کې ناست دي. مونږ باقاعده معلومات لرو څومره بمبارونه وشو، په هغې کې ماشومان شهیدانېږي، په هغې کې ښځه شهیدانېږي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دوی ټول استخباراتي معلومات غلط دي؟ د دوی محاسبه غلطه ده؟ آیا تاسو دلته ولیدو چې دوی داسې کوم لاسته راوړنه لرله چې هغه په دې دلالت وکړي چې د افغانستان نیت خیرن وښیي د افغانستان په قبال کې؟ ما یوه غوښتنه همدغه ده چې اوس زه وایم چې ګوره ته ما نه دغه غوښتنه مه لره چې زه د یو چا بد تعریف، زه د چا نه تعریف ولرم چې بد ده که ښه ده. زه یې نه ښه تعریف مې کړی ده او نه مې بد تعریف کړی ده او نه یې کومه او نه ځان ته دا حق ورکومه، نه ځان ته پردي جنګونه راوړمه. زه درته وایم چې آیا بسنه نه کوي چې زه دا ووایم چې زما خاورې نه به بلې خاورې ته نه ورځي او ته داسې یعنې په داسې یو ایګو سره هلته ناستې مطرح کوي، کیسې مسایل مطرح کوي لکه د بادارو حمیدزی صاحب خپله کړې. زه یو شی خان صاحب وایم دلته صادق صاحب راځي دلته کې په ما کابل په خیال حمیدزی صاحب پاکستان او افغانستان مونږ په داسې یو بند کوڅه کې ګیر یو چې پاکستان سوی هغه افغانان نه مني، افغان طالبان امارت نه مني او هغوی چې سوی نو هغه دوی وته. اوس په دې کې نور خلک هم راغی، قطر هم راغی، سعودي هم راغی، ترکیه هم راغی، هغې سره مسله مخکې لا نه ړله. اوس چې دا کم حالت روان دی نو تاسو په ذهن کې څه داسې څه لاره شته چې یاره اوس که ته وایې چې صرف پاکستان دی هر څه ومني نو هغه هم نه کېږي، که زه صرف وایم چې امارت دی هر څه ومني هغه هم نه کېږي. نو څه داسې لار مشران، سماجي مشران، سیاسي مشران، دینی مشران چیرې دا لاره چې کوم دی دا کولاو کې سپیس پکې پیدا کې امکان لري؟ ګوره زه وایم چې دغه مسله چې د ناستو مسله ده یا د ډیپلوماسۍ باندې باور کم شوی ده او ځپل شوی ده، ستر علت یې هم همدغه ده. یو مذاکراتي د ملکي حکومت پلاوی راځي دلته په کابل کې ناست وي، شاته طیاره هم پسې راځي بمبار کوي. ما ته په خپله یو قناعت راکړه چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې ته څومره باور یې او څومره زه په دې باندې قناعت وکړم. یوه مسله راغله، زه وایم چې راځئ د ګیلې او دغه مسایل دغه نه تېرېږو. د حل لپاره زه پاکستان لپاره او هم د خپل مشرانو لپاره یعنې که چېرته پاکستان په دغه باندې قناعت ولري او دغه د افغانستان ګټو ته او د افغانستان مشروع غوښتنو ته احترام ولري، زه وایم چې پاکستان همدا اوس هم کولی شي چې د کابل مشران په اسلام آباد کې کیني، د اسلام آباد مشران په کابل کې کیني او د ټولو مسایلو حل سره راوباسي. هلته هم ښکلي علما شته، دلته هم ښایسته علما شته، ښکلي مشران، سیاسي مشران مونږ هلته هم لرو دلته هم لرو. دوی ته په بشپړ ډول واک ورکړل شي، صلاحیت ورکړل شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه لاین حله مسایل هغه لږ شاته پرېږدي، هغه مسایل چې تر که واړه دي هغه مسایل د هغې ځای نه را شروع کړي او هغه یو حل لارې ته ورسیږي. یعنې خبرې کول د حل لاره ده. بمبارونو باندې که څه کېدلی یا په جنګونو باندې څه کېدلی نو 15 لسیزې په افغانستان کې جنګونه وشو، 2 لسیزې امریکا ناټو د ستر قوت سره راغلله اما خپلو اهدافو ته ونه رسېده، بیا هم بیرته امریکې ته لاړه. نو زه وایم چې کله ازموده را بیا ازموده هغه په خپله یو خطا ده. ته د چا سره
چاته فشار وړاندیز کوي، چا لپاره فشار باندې ته څوک ډاروي. دغه افغان چې سبا ته یعنی پرونی غره کې تیږه خپل بالښت و په هغې باندې خوب کولو، همدا اوس هم یعنی څه توپیر پکې راغلی په هغې کې. د تخت نه کوزېږي بېرته په تیږه باندې که دی خوب کوي، د ده لپاره هېڅ د ټول افغان لپاره یعنی هیڅ نه وه، کوم توپیر نه لري. زه وایم چې تا افغان لیدلی د تاریخ نه چې د باور ورزش نه ده تېر شوی. اما حامد زی صاحب چې چاته ژوند بم کوي که نه، چاته ژوند بم کول غواړي که نه، ټول عمر به دا کار کوو. کوم چې ته د ژوند لپاره مونږ بار هڅه کړې، خو چا پرېښود؟ څوک هم پرېږدي نه، ژوند ته هم نه پرېږدي. کاشکې دوی پرېښودلی. مونږ غواړو، مونږ وایو چې پاکستان ته هم ژوند وکړه، مونږ هم ژوند ته پرېږده، ایران ته هم ژوند وکړه، مونږ هم ژوند ته پرېږده. زه اوس وایم چې آیا دا زما حق نه ده، صلاحیت نه ده چې زه د ټولو سره رغندې اړیکې ولرم؟ زما بهرنۍ پالیسي، زما داخلي پالیسي څوک د سره نه صلاحیت او کوي اختیار که نه. اوسه پورې د سره څوک نه کوي. 4 کاله وشو د سره افغان دولت چې کوم دی د نړۍ یو هیواد نه علاوه څوک منیم نه، ځکه چې دوی سره نږدې کېدل دا د ځان له مسلې کتل دي. نو زما په اند چې دغه هغه به تحلیل به زه نادرست ځکه وګڼم چې که تاسو وګورئ د هجمونۍ سره تقابلاتو باوجود بیا هم افغانستان د 50 هیوادونو کم او زیات د هغې سره ډیپلوماتیکه اړیکه فعاله ساتلې ده. تاسو اوس هم وګورئ چې د سعودي سره پاکستان معاهده هم لري، خو د دې باوجود بیا هم یعنی هغه پالیسي او یا هغه ضرورت تقاضاوي چې یو بل ته کېږي، افغانستان په خاص ځانګړي موقف کې د سعودي سره اوس هم قرار لري. تاسو ګورئ چې د دې باوجود چې معاهده هم شته وه، د افغانستان په قبال کې سعودي داسې اقدامات ترسره نه کړل چې هغه یعنی د افغانستان دغه د مشروعیت او رسمیت مسله باندې سوال راپورته کړي. زما په اند چې دا به هغه موقف او حیثیت وي چې افغانستان خپل کړی دی لري، او دغه یو ښه ستره بیلګه ده ورته. راغله خبره دا خان صاحب چې زما د نړۍ سره د تعاملاتو تشویش خیر اوسي، کور د وطن. راځه زه وایم چې د هغې نه راتېر شه، ته د خپل انګړ د خپلې هغه کومې چې ستا مسؤلیت کېږي هغه را سره ادا که. زما او د نړۍ ترمنځ مسایل روان دي او ښه روان دي، او ډېر یعنې که ته وګورې دغه ستراتیژي چې یو هیواد جوړوي په هغې کې اقتصاد یا اقتصادي برنامې او پروژې یو ستر رکن وي. نن د منطقي ریجنل بیلانس پاور په خپله ستراتیژۍ کې د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلک او د افغانستان پالیسي ځان ته ځانګړی ځای لري. نو زه وایم چې په ستراتیژیکل لحاظ باندې موږ هغې سره نږدې یو. دا د مسؤلیت او دا د سیاسي تنابع مسایل. او اخیرنۍ پوښتنه کومه، لکه تاسو څنګه ویره دنیا سره نږدې، زه دا سوال زه اکثر ما پرون هم د یو افغان مشر نه کړی دې وخت کې د افغانستان حواله سره په ملل متحده کې یا بل ځای کانفرنس کې ایران کې کانفرنس وشي که ماسکو فارمیټ کېږي، یو داسې ماحول جوړیږي چې افغانستان د سیمې امن ته خطر ده، د نړۍ امن ته خطر ده، دا یو ماحول جوړیږي. نو تاسو نه غواړئ چې الله دې خیر پیښ وکړي چې د بل غټه واقعیا وشوه نو بیا به خلک افغانستان باندې کیو دلته برازي سلو به خو نه روانه جوړیږي خو نه. یو سیاسي جیوپولیټیک مزلونه وي. روسیه که اندېښنې ترڅنګ نور هم داسې مسایل مطرح کوي چې هغه مسایلو کې د افغانستان ثبات ستایل کېږي، په هغې مسایلو کې د افغانستان سیاستونه هغه یعنې ستایل کېږي. راغله د نورو شخړو د هغې د اندېښنو په مورد افغانستان کې تیر وضعیت داسې وضعیت و چې بعضې فرصتونه بعضې ممالکو ته په لاس ورغلي وو، هغه د خپلو سیاستونو په نفع باندې وکارول. خو اوس لله الحمد په افغانستان کې داسې فرصتونه نشته چې هغه بل چاته په لاس ورشي او هغه د ځان په نفع او یا د افغانستان په ضد وکاروي. نن د افغانستان داسې یو نظام لري چې په هغه نظام کې د افغانستان اراده
ترجمه شوې ده او تمثیلېږي. نن افغانستان داسې نظام لري چې د نړۍ هغه مشترکاتو مسؤلیتونو ته یې په تنهایي ځان باندې بیا هم داسې ځواب ویلی ده چې هېڅکله نړۍ د ګوتې نیونې حق نه لري. یو په داخلي اموراتو کې لاس وهنه او یا د نړیوالو قوانینو نه ایخواته غوښتنې، دغه مسایل دا یو سیاسي سناریوګانې وي، سیاسي چانه‌بازي او داسې مسایل وي، دا به روان وي. دا د ټولو هیوادونو دا مسئلې شته وي. خو راغله که چیرې تاسو وګورئ د سیاسي تعاملاتو په لحاظ باندې افغانستان نن په خاص موقف کې قرار لري او د منطقې سره او یو ځانګړی ضرورت منطقې ته هم احساس شوی او هم د هغې مطابق د افغانستان سره معامله کوي. لکه تاسو وایئ چې امارت دې ټیم کې د خطې او د نړیوالې ورورولۍ یو ضرورت دی افغانستان کې. بدون له شک نه د افغانستان ګورئ دلته تعصب سره په تیر 20 کلن اشغال کې د افغانستان خاوره د مواد مخدر او داسې نورو مسایلو لپاره قصدي کارول کېده، غوښتل کېده دغه چې افغانان بدنام شي، د افغانستان د افغانان خلک یعنې حتی تر سوریه هم ورسول شول او نور هم په ډیرو ځایونو کې بعضې ځایونو کې استفاده شول. خو لله الحمد اسلامي امارت په راتګ باندې هغه ټول مسایل او ټول هغه د افغانستان په ضد فرصتونه خنثی شول، له منځه لاړل او افغانستان منطقې ته دغه قناعت ورکړ چې زما ثبات د ستا ثبات لپاره اړین ده. او دا واقعیت ده چې د افغانستان بدون له افغانستان نه د منطقې ډیری هیوادونو ستراتیژۍ ناتکمیله دي. هغه که اقتصادي دي که هغه سیاسي دي، ټول اړخونه به یې ناتکمیله وي. نو نن منطقې ته د افغانستان ثبات ضرورت ده او د دې ستر لامل د اسلامي امارت ښې کړنې او ښه قناعت ده او ښه ژبه ده چې د منطقې سره او نړۍ سره یې کارولې. ډیره مننه امیر زهیر وروره، تhank you very much. خوشحاله شوم خبرې مو خیر تاسو ډیره مننه.